استاد محترم بله موضوع مو واړه واړه کارونه په اسلام کې دي. مثلا ځینې دي چې وس او توان نه لري. اوس مثلا حج و تیر زه ترې پاتې شوم بل ترې پاتې شو ارمان دی غیر مسلمان زړه کې وي چې ورشي. کومه نتیجه ترې اخلو دې وړو وړو کارونو چې یا مثلا تخیلي زو یو چا سره د مرستې په اړه باندې وایو چې ای کاش پیسې مې درلودی ای کاش دغه وس او توان مې درلودی دغسې خپل یو مسلمان خپل یو افغان ته مې دغه مرسته رسولی وای. دا څنګه تاسو ورځي؟ بالکل ستاسو مطلب دا ده یعنی خطا نشم چې که څوک غټ غټ کارونه نشي کولی که نه واړه واړه کارونه څه اهمیت لري په اسلام کې نه لري. بالکل د نبي علیه الصلاة والسلام په وخت کې یوه بوډۍ بیچارګۍ غریبه ښځه وه هېڅ چا نه پېژندله خو هغې یو کار کوه. هغه کار څه شی و؟ هغه به راتله مسجد نبوي کې دا خزلې پرتې وي که نه مسجد کې دا به یې راغونډولې دا مسجد به یې پاکاوه. مسجد کې څه شی پروت وي که نه اخوا دې خوا دا وړکي وړکي دا کله ناکله به راتله او دا د مسجد نه به یې خزلې وړلې او مسجد به یې پاکاوه. یو وخت شو نبي علیه الصلاة والسلام پوښتنه وکړه چې هغه ښځه څه شوه بوډۍ که نه هغه خو نه معلومیږي مخکې به کله کله راتلله اوس نه معلومیږي. صحابه ورته ویلې د الله پیغمبر هغه خو مړه شوه الله دې وبخي. پیغمبر علیه السلام ورته حیران شو ولې وایي تاسو ولې زه نه یم خبر کړی؟ وایي مونږ ویلې چې بیچارګۍ غریبه ښځه ده که نه بوډۍ ښځه ده بس چې وفات شو هلته یو څو نفرو پې جنازه وکړه خبره ختمه. د الله بندګان زه م ولې خبر نه کړم؟ نبي علیه الصلاة والسلام ډایرکټ ورغی مستقیما د هغې په قبر باندې ودرېد بیا له سره دعا ورته وکړه جنازه یې پې دعا که نه. ته فکر وکړه چې یو بوډۍ بیچارګۍ ښځه په اسلام کې نه غټ غټ کارونه کړي دي او نه ده په څه شي باندې د هغې نوم یاد شو نن په تاریخ کې له جومات نه یې خزلې راغونډولې. ماشاءالله پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره له دومره لوی شان د الله بهترین انسان د ځمکې په سر باندې ورځي او د هغې په قبر باندې ودرېږي. خوشبخته وه. دا د څه په وجه باندې دا د دې په وجه چې هغه غټ کار کړی په اسلام کې وړوکی کار یې کړی دی په اسلام کې. دا موږ ته څه درس راکوي؟ دا موږ ته دا پیغام راکوي چې مسلمانه ته مایوسه کېږه مه. دا مه وایه چې حج نشم کوی عمرې ته نشم تللی دا غټ غټ زکاتونه نشم ورکوی پلونه نشم جوړوی مکتبونه او مدرسې او مسجدونه بس زه شاته پاتې نه 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 ته کولی شي چې د یو وړوکي عمل په نتیجه کې هم ځان جنت ته ورسوي. د دې وجې نه نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي لا تحقرن من المعروف شیئا هیڅ یو شي ته په کمه سترګه مه ګوره په نادیده سترګه مه ورته ګوره ولو ان تلقى اخاک بوجه طلق اگر که دا د یو مسلمان سره په ورین تندي باندې میلاوېدل ولې نه که دا دې په وس رسېږي که نه چې یو مسلمان سره وخاندي د دې مطلب څه ده چې ته هغه مسلمان زړه خوشحاله کوې که نه دا وړوکی کار ده که نه وایي نبي علیه السلام وایي دې ته هم په کمه سترګه مه ګوره ځکه ته خبر نه یې کیدی شي الله له تا نه په همدغه باندې راضي شي چې یو مسلمان خفه او غمجن ناست و تریو سخت او تو راغلی ورته ودې خاندل که نه او ورته مسکا شوي هغه هم لږ لږ خوشحاله شو چې الحمدلله داسې یو څوک شته دی که نه چې زه مطمئن کړم زما پام یې په بله کې الله به په دې درنه راضي شي. نبي علیه السلام وایي چې دې کار ته هم په وړه سترګه مه ګوره هر څه چې کولی شي ای مسلمانه په دې ژوند کې وکړه ځکه الله جل جلاله دې ته نه ګوري چې ته غټ کار کوې که ته وړوکی کار کوې دې ته ګوري چې ته څومره اخلاص لري څومره فکر لري څومره ښه نیت لري دې ته الله ګوري او په همدې درنه راضي کېږي. ګورئ نبي علیه الصلاة والسلام موږ تاسو ته یو ډېره جالبه قصه کوي. هغه وایي پخوا زمانو کې یوه ښځه وه بدکارې ښځه بدفعله ښځه خو یوه ورځ په لاره باندې روانه وه ګوري چې سپی دا په خاورو باندې خپله ژبه موهي د څه له وجې نه د تندې له وجې نه سخت تږی ده. دا چې پوه شو چې اوهو سپی تږی ده سمدستي ساته کته شوه د خپله پڼۍ راوویسته او په هغه کې موزه کې دا اوبه له سا نه راواخیستې بل شی نه و او د سپي ته یې راوویستې او سپي ته یې اوبه ورکړې چې ویې څښي. الله جل جلاله ته وایي د دې دغه عمل ډېر خوښ شو بس په همدې عمل باندې الله جل جلاله هغې ته بښنه وکړه. د ژوند ټول تاریخ تور تاریخ د فحشا د بدعملي تاریخ یو طرف ته د دې ښځې دا یو وړوکی عمل دا د الله جل جلاله خوښ شو دا ټول تاریخ یې ورته مسح کړ. دا په دې دلیل ده چې موږ تاسو باید هیڅ یو کار ته په وړوکي نظر باندې ونه وایو چې دا څه شی ده ښی نه نه هر یو کار وړوکي کارونه یې شروع کړئ که یو عمل په دې کې الله جل جلاله ستا خوښ شو بس ته جنت ته ځې هېڅ تشویش مه کوه. که حج درنه پاتې هغه خلکو چې حج کړی الله دې له هغوی نه حج قبول کړي او هغه خلک چې پاتې دي د تشویش وړ ځای نه ده تاسو د خپل وس مطابق د وطن د آبادولو کې یو
ونډه واخلئ، یو سهم واخلئ، یو منډه وکړئ، یو چاته خیر ورسوئ، انشاءالله چې الله جل جلاله درنه راضي کیږي او جنت ته تګ آسانه ده. بالکل. او دا تخیلي استاد چې کله نه کله سړی فکري چې وایي مثال یو چاته سره مرسته نشي کولی، وایي چې ای کاش درلودی مې، یا ای کاش دغونه وس او توان را سره وایي چې دغه مرسته مې ورسره کړې وای. هغه هم وایي که نه وایي چې کله نیت دې پاکي له زړه نه چې یو څه هغه وکړي، که وسه دې ونه رسېږي نو ثواب یې در رسېږي. بالکل دا صحیح خبره ده چې یو مسلمان ته په نیت باندې هم الله جل جلاله اجر او ثواب ورکوي. فقط چې نیت دې وکړي الله جل جلاله تا ته اجر او ثواب درکوي. ګوري جهاد ډېر سخت عبادت، په هغه کې ته مسافر کېږي، زخمی کېږي، حتی وژل کېږي، شهید کېږي. نبي علیه الصلاة والسلام په اوږد سفر باندې، ډېر اوږد سفر باندې چې میاشتې نه هم اوږد سفر و، په هغه وتلی صحابه سره. صحابو ته ویل چې ګورئ موږ تاسو څومره سختیانې برداشت کوو، لوږه، تنده، مسافري، دشته، صحرا، خطر، هر رقم دښمن سره مخامخ کېدل، خو لیکن داسې خلک شته دي چې آرام سره په مدینه منوره کې ناست دي، خو لیکن موږ سره په دې ټولو اجرونو او ثوابونو کې شریک دي. ولې؟ ځکه چې د هغوی نیت کې دا نه و چې له موږ نه ځان شاته کړي، نیت کې دا نه و چې هغوی سست دي، نیت کې پټېدل نه و چې ځان پټ کړي، دا نیت کې نه و چې ځان وباسي دي، خو لیکن هغوی یو عذر درلود، یو مشکل یې درلوده، نو دغه مشکل د وجې نه هلته پاتې دي، خو لیکن زړونه یې له موږ سره دي. وایي چې کشکې موږ د نبي علیه السلام سره وای، کشکې موږ هم له دوی سره وای، کشکې موږ هم په دې جنګ کې وای که نه. نو نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ګورئ هغوی د همدغه نیت په وجه باندې په دې ټولو اجرونو کې الف نه تر یا پورې له موږ سره په اجر او ثواب کې مکمله برخه لري او پوره له موږ سره دي. دا په دې معنا ده چې موږ تاسو د خپلو عملونو باید د تل لپاره څه وکړو، هغه بیا بیا تجدید وکړو او د خپل عملونه په ښه نیت باندې بدل کړو. یو ډېره ناشنا وخت خو شته ده انشاءالله، یو ډېره ناشنا جالبه خبره کوم. نبي علیه الصلاة والسلام یو ځل صحابه ورته ویلې حتی یو نفر چې خپلې ښځې ته ورنږدې کېږي، کوروالی ورسره کوي، په دې باندې هم الله جل جلاله ته اجر او ثواب ورکوي. خلک حیران شو، وایي ولې؟ وایي وجه دا ده که چېرته دا سړی بل چاته ورنږدې شي په ناروا طریقه باندې ګناهګارېږي، وایي بالکل ګناهګارېږي. دغه رقم وایي چې په صحیح توګه باندې د خپل ضرورت پوره کړي، الله جل جلاله په دې باندې هم درته اجر او ثواب ورکوي. نو ښه نیت، ښه لاره انتخابول د تل لپاره د کامیابۍ سبب ګرځېږي. خو لیکن چې یو انسان بخیل وي او فکر یې تنګ وي که نه چې یاره نه کېږي، وبشي که مذبذب باید موږ تاسو ونه اوسېږو، په یقین سره واوسېږو چې الله جل جلاله موږ ته هم اجرونه راکوي، هم ثوابونه راکوي، هم انشاءالله جنت ته تللی شو، نو الله جل جلاله به فیصلې هم هماغه رقم کوي. خو لیکن که زموږ ستاسو په نیت کې دی چې یاره الله به وکړي که به ونه کړي، لاړ به شو جنت ته که به لاړ نه شو، وبه هم به کې که به شک چې پکې پیدا شو، شک صحیح نه ده، هر څه خرابېږي. په الله چې څرنګه ګمان کوي الله جل جلاله هماغه رقم ستا په حق کې فیصلې هم کوي. ډېره زیاته مننه استاد. جزاک الله. دا چې نن چېرته میلمه هم وي او راغلې خپرونې ته چېرته تلئ، هغه چکر ته تلئ، هغه په بخښنې سره استاد کور مودن الله دې اجر درکړي. ډېره زیاته مننه چې راغلئ. خیر اوسئ، سلامت.